السلام علیکم درنو دوستانو، یو ډیر افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې د مغاز خان په نوم باندې یو ټیک ټاکر چا ډیر په بېدردۍ سره وجلې. دغه هلک چې مغیز خان نومې دی او د صحابه سره تعلق لري، په ټیک ټاک باندې د اکاونټ هم او ویډیوګانې په جوړولې. دغه هلک چې ډیر زیات ښکلی ویل کېږي چې یو ورځ وړاندې د لاش را پیدا شوی دی او په ډیر بېدردۍ سره دا قتل شوی و، یعنې وجل شوی و. 3 یا 4 ورځې وړاندې دا هلک د کور نه ورک شوی و. کورنۍ ورپسې هم ډیر زیات کوشش کړی و خو دا یې نه و موندلی. نو بیا داسې وشول چې پرون د لاش په یو داسې نالۍ کې یو داسې د ګندګۍ په ډیر کې پیدا شوی دی چې بیا خلکو رایستی دی چې کتلی دي. نو شناخت یې دغه هلک مغیز خان په نوم باندې شوی دی. قدرمنو، د دې هلک به صرف دا ګناه وه چې دا ښکلی دی. نن سبا زموږ ستاسو په معاشره کې ښایست هم انسان پسې اور شي او بلا شي. الله تعالی دې داسې خلکو ته سخته سزا ورکړي. موږ تاسو له هم پکار دي چې داسې بدبخته خلکو په خلاف اواز اوچت کړو. نو چې کله موږ اواز اوچت کړو نو داسې خلک به خپله ختم شي، ځکه چې حکومت پورته سزاګانې ورکړي. یو جهان مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره وکتله.